ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د صنعت اونۍ لمانځلو په مناسبت د کابل نړیوال نندارتون پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب په همدې موخه جوړو شویو مراسمو ته وویل صنعت او تولید د هیواد په اقتصادي وده کې د ملا د تیر حیثیت لري. یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای شي چې قوي صنعت ولري او له دې اړخه نه یوازې دا چې پر خپل ځان بسیا ووسی بلکې نورې نړۍ ته هم خپل تولیدات صادر کړي. بدمرغه اوږدو جګړو او د واکمنانو عدم ژمنتیا او نه ارادې افغانستان دې ته نه دی پرېښی چې له اقتصادي اړخه چټک مزل وکړي. خو الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره د هیواد د اقتصادي ودې لپاره اساسي ګامونه اخیستل شوي. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه دا چې د صنعت او تولید لپاره برېښنا اړینه ده. له همدې ځایه ټولو هیوادوالو او په ځانګړي ډول صنعتکارانو ته زیری ورکوم چې ژر به په کور دننه د تولید شوي کافي برېښنا څښتنان واوسو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال جوړو شوو مراسمو کې وویل هغه څوک چې په صنعت کې پانګونه وکړي او په خپلو تولیداتو کې اسلامي امارت ته د کمیت او کیفیت تضمین ورکړي، اسلامي امارت به له بهر څخه د هغو شیانو د تولید د مخنیوي او کورني صنعت ته د بازار موندنې په موخه د خودکفایۍ په اندازه تعرفه لوړه کړي. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په بهر میشتو افغان پانګوالو غږ وکړ چې خپل هیواد ته راستانه شي، دلته پانګونه وکړي او د هیواد د اقتصاد او صنعت په رغونه کې فعاله ونډه واخلي. اسلامي امارت د ټولو صنعتکارانو ترڅنګ ولاړ دی او هر ډول ملاتړ یې خپل مسؤلیت ګڼي. په پای کې محترم ملا صاحب له هغو ټولو صنعتکارانو ورونو او خویندو څخه مننه وکړه چې د هیواد د اقتصادي ودې او صنعت ته د پرمختګ ورکولو لپاره یې پانګونه کړې. کابل نړیوال نندارتون کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې، د ملي پانګوالو د ملاتړ، د سوداګرو ترمنځ د اړیکو برابرولو او هیوادوالو ته د کورنیو محصولاتو او تولیداتو د ورپېژندلو په موخه جوړ شوی چې ټول ټال پکې 550 تولیدي فابریکې په 55 بیلابیلو برخو کې خپل محصولات او تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. ګلابونو د نرګسو د خوشبو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو